دیموکراسي کفر ده که اسلام په افغانستان باندې د امریکا تر یرغل وروسته چې دغه یرغل په سیاسي او فکري کلتور کې کوم اصلاحاتو زیات رواج موندلی یوه هم په هغو کې دیموکراسي ده، ځکه چې د غرب میډیا په افغانستان کې په فعالیت بوخت د غرب سیاسي او اجتماعي مؤسسات د یرغلګرو په لاس جوړ شوی حکومت او د دغه حکومت ټول مؤسسات او فکري شخصیتونه تر هر څه زیات د دیموکراسي د خپرولو او نافذولو لپاره کار کوي. خو دا چې عام افغانانو د دیموکراسي په اصلي مفهوم او فلسفه باندې چا ښه نه دي پوه کړی، بلکې د غربي دیموکراسي د اصلي مفاهیمو د معرفي په ځای هغه د خلکو د تیرستلو لپاره په نورو کلماتو او اصلاحاتو لکه ازادي، عدالت، مساوات، بشري حقوق، مدني ټولنه، قانونیت، ترقي، زغم او نورو نومونو تعبیرېږي. ځکه خو یې یوه برخه عام افغانان هم په اورېدلو او منلو کې څه حرج نه احساسوي، بلکې د هغې د خپروي او تطبیق لپاره کار کول هم ورته څه د کفر او عیب خبره نه ښکاري. د دیموکراسي د اصلي مفاهیمو د وضاحت او صراحت د نشتوالي ترڅنګ چې یو بل عامل هم د دیموکراسي په وړاندې د عامو مسلمانانو د نفرت او حساسیت د کمولو په کار کې مهم نقش لرلی. هغه د دیموکراسي په صنف کې د هغو ملایانو، شیخانو، پیرانو، حضرتانو او جهادي مرتدینو شتون دی چې خپل دین، ایمان، غیرت، جهاد او استقلال د $100 او څوکیو په مقابل کې په امریکایانو خرڅ کړي، خو لا تر اوسه یې خپل بڼه بدله کړې نه ده، بلکې امریکایانو د همدې لپاره استخدام کړي ترڅو د دوی په مذهبي بڼه او روحاني وجاهت د دیموکراسي کفري حقیقت له خلکو پټ وساتي. کمونیستانو افغانانو ته کمونیزم د اجتماعي عدالت، انساني مساوات، ترقي او کارګري حرکت په نوم معرفي کړی و. هغوی هم په کمونیزم کې الحاد او له دین څخه انکار د همدغو مفاهیمو او اصلاحاتو تر شا له عامو خلکو پټ ساتلی و، چې پرون د کمونیزم تر حاکمیت دمخه علماوو او د اسلامي فکر خاوندانو خلکو ته د کمونیزم اصلي مفاهیم په پراخه پیمانه او په مؤثر ډول معرفي کړي وو. نو په لسګونو زره ځوانان او په عام افغانانو به تر بیرغ لاندې نه درېدل او نه په د خپلو پلرونو، ورونو او مجاهدینو په خلاف د کمونیزم په ګټه جنګېدل. دا چې نن امریکایان او ورسره ملګري یې په ټوله اسلامي نړۍ په زور د دیموکراسي ورټپل غواړي او په دې لاره کې په زرګونو میلیارده $، مصرفوي، په زرګونو موسسې، په لکونو پوځیان او په لسګونو ټپل شوي حکومتونه یې په دې هدف په کار اچولي چې په اسلامي هېوادونو کې دیموکراسي خوره کړي. د همدغې دیموکراسي د حاکمولو لپاره یې په عراق کې تر 7 زیات او په افغانستان کې تر 1 زیات او په سومالیا کې په لسګونو زره خلک ووژل او لا اوس هم د دې لپاره د خلکو وژنه روانه ده چې دیموکراسي حاکمه شي او د مخنیوي عناصر عوامل له مخې لرې شي. اسلامي او مسلمانانو په خلاف د دیموکراسي او دیموکراتانو دغه لوی جنایات باید موږ افغانان د دې وهڅوو چې د غرب دیموکراسي په ژوره توګه مطالعه کړو، په فلسفي ځان پوه کړو او دا ځان ته معلومه کړو چې دیموکراسي کفر دی او که اسلام. ځکه چې امریکایان به له دې خاورې ځي، خو دیموکراتان او دیموکراتیک افکار به دلته د خپل خلف په حیث پر ځای پرېږدي او بیا یې په همدغه محلي دیموکراتان د اسلام د حاکمیت د مخنیوي لپاره په بېلابېلو ډولونو خپل هڅو ته دوام ورکوي. همدغه وجه چې امریکایان په مجاهدینو کې داسې جهاد په جوړولو بوخت دي چې منځلاري وي او له دیموکراتانو سره په یو ځای په یو مشترک نظام ګزاره وکړي او هغوی ته د یو څه واک وسپارلو د یو معاملې په ترڅ کې د هغو مخلصو مجاهدینو په مخ کې د حاکمیت دروازه بندې کړي چې په افغانستان کې د خالص اسلامي حکومت د قیام لپاره کار کوي. په دې بحث کې موږ کوشش کړی چې دیموکراسي په اړه خبره په لاندې 2 نقطو کې محدوده وڅېړو چې اول
دیموکراسي څه شی ده؟ دوهم، دیموکراسي ولې کفر ده؟ په هره نظریه او عقیده باندې تر حکم کولو دمخه دا خبره ډیره ضروري وي چې هغه نظریه دې په هر اړخیز ډول وپېژندل شي او ټول تاریخي، فلسفي، واقعي او عملي قواوې دې راوسپړل شي تر څو د پوره وضاحت په نتیجه کې او د دلایلو په رڼا کې حکم ورباندې وکړای شي. په اصولي لحاظو دا خبره هم ضروري ده چې د څېړلو او حکم لپاره باید هره نظریه په خپل اصلي شکل کې وڅېړل شي. د مثال په ډول کې څوک په اسلام بحث کول غواړي نو باید په هغه اسلامي وګړی چې د الله له لورې پر محمد په مکه او مدینه نازل شوي او د قرآن کریم، احادیثو او د هغې زمانې د مسلمانانو د فهم په شکل کې محفوظ دی، نه هغه اسلام چې د غرب کوم تحقیقات یا تبلیغات ادارې تدوین کړی وي. همدا ډول کې دیموکراسي په اړه بحث کېږي نو باید هغه دیموکراسي تر بحث لاندې ونیول شي چې غرب په خپل رامنځته کړي، هلته یې تطبیق کړي او د هغې لپاره یې اصول وضع کړي دي. نو هغه دیموکراسي چې غرب خپلو اسلامي علماو او مفکرینو له اسلامي سره د پیوندکارۍ په نتیجه کې رامنځته کړې ده، که داسې نشي نو بیا هر شی په خپل اصلي حقیقت نه ښکاره کېږي او د حکم او محکوم ترمنځ اختلاف موجود وي. دې لپاره چې دا بحث مو په یو واضح او مرتب ډول لوستونکي ته وړاندې کړی وو، په دوه برخو یې وویشو چې لومړۍ برخه یې په مختصر ډول دیموکراسي معرفي ده او دوهمه برخه یې په یو څه تفصیل د اسلام له نظره دیموکراسي مناقشه او د هغې تکفیر دلایل دي.